مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. تعليم الإسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو، څرنګه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک سیرت د دنیا په هر ژبه سره موجود وو او موجود دی، او هر عالم دغه مبارک تاریخ څخه تر خپل وسه یو څه لیکلی دي. خو موږ پښتنو په پښتو ژبه سره داسې جامع کتاب نه درلودی چې په هغه کې دي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند حوادث او واقعات د تاریخ سره موافق او په پرله پسې ډول لیکل شوي وي. حال دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پیژندګلوي او د هغه صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند خبرېدل زموږ دینی مسؤلیت دی. ځکه که د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند خبر نسو، متابعت یې څنګه وکړو؟ او که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ونه پیژنو، ایمان څنګه پر راوړو؟ خو د نن ورځې څخه تقریبا 10 کاله د مخه ما د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم په نامه سره د ټیپ د فیتو په واسطه یو مضمون ثبت او نشر کړ. البته هغه وخت د ځوانۍ آخري وختونه و. آواز او د خبرو کولو توان او طاقت یو اندازه د ځوانۍ پر قسم و. او اوس مې د دوهم وار د پاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند حالات د سپینږیرتیا او ضعف په حالت کې د سرور کائنات ژوند په نامه سره ولیکل. غواړم چې هم یې د ټیپ په پیتو کې ثبت کم او هم یې د کتاب په شکل سره ګرانو وطنوالو ته تقدیم کم. خدا وار نه هغه د ځوانۍ آواز ته او نه د خبرو کولو توان او قدرت، مګر د هغه آواز او طاقت په عوض او بدله کې په دغه اوسنی لیکل سوي مضمون کې معلومات زیات سوي او ډیر سوي دي. په اول وار ثبتولو کې ما د خپل ځان و ناقص استعداد ته کتل، نو دا مې نه په خیال او نه تصور کې راګرځېده چې دغه نشر سوي سلسله دي دونه جهاني شهرت پیدا کړي او د خلقو به په دغه اندازه سره خوښ شي. حقیقتا زه نه پوهېدم چې دغه بیان زما د ناقص استعداد سره تعلق نه لري، بلکې دغه بیان د یو کامل انسان د ژوندانه بیان دی. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند بیان دی. څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ټول مسلمانانو ته محترم او مکرم، مرغوب او محبوب دی، نو خود د هغه محبوب سیرت هم محبوب وګرځېدی او د ګرانو مسلمان ورونو د طرفه تود هرکلی وسو. د اوریدونکو په زړه کې ځای ونیوي او باید وینیسي، ځکه الله جل جلاله خپل رسول ته ډېر عظیمه درجه
او لوړ مقام ورکړي دي او د صلی الله علیه و آله وسلم محبت یې د مسلمانانو په زړه کې شخ کړی دي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متابعت یې د الله جل جلاله سره محبت بللی دي. الله عز وجل د سورة آل عمران په 11 نمبر آیات کې فرمایي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يعني اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم دوی ته ووایه کچیر تاسو د الله عز وجل سره محبت لري او محبت کوي نو زما متابعت وکړئ چې الله جل جلاله به تاسو سره محبت وکړي تاسو به خوښ ولري او تاسو ته به تاسو ګناهونه در وبخشي چې هم دغه الهي تنبیه او خبرتیا یو د هغو سببو څخه وګرځیده چې مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و محبت ته په خپل زړه کې په شوق سره ډېر پراخه ځای ورکړی دی او مسلمانان په داسې لارو چارو پسې ګرځي چې د دوی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مابین کې محبت زیاتوي. د اسلام د شروع څخه تر اوسه پورې علماء کرام د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت او شوخیو په بیانولو کې په مسابقه کې دي خو د هیڅ بشر په وسه نه ده پوره چې د هغه مکرم او مشرف ذات اخلاق او اوصاف لکه څرنګه چې شایي هغه سي بیان کړي. هغه ذات چې الله عز وجل د هغه په باره کې فرمایي وانك لعلى خلق عظيم يعني اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم بشک چې ته یې پر ډیرو لویو او عظیم خویو ستا افعال او اقوال ستا اخلاق او معامله ټول عظیم او کریم دي. د المؤمنین حضرت عائشه رضی الله عنها څخه پوښتنه وسوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اخلاق او عادات څنګه و؟ دې رضی الله عنها وویل كان خلقه القرآن يعني د عليه الصلاة والسلام خویونه او اخلاق ټول د قرآن سره موافق او مطابق و. سبحان الله. هر هغه څوک چې دغه سوي هغه تر ټولو خلق او مخلوقاتو فاضل او کامل دي او د دې حقدار دي چې ټول مخلوقات محبت ورسره ولري مگر زه او زما ناقص علم زما ناقص فهم زما ناقصه ژبه د دې څخه ډېر عاجز دي چې د سید الاولین والآخرین صلی الله علیه و آله وسلم ژوند او اخلاق افعال او اقوال دي داسې بیان کې لکه څرنګه چې شای. خو فقط زه د ځان د پاره دا سعادت او کامیابی بولم چې دغه مبارک نور څخه دون روشنايي حاصله کم چې د جهل په تاریکو کندو کې هلاک نسم. غواړم چې په ژوند کې د صلی الله علیه و آله وسلم د امت څخه يم او په داسې حال کې مړ سم چې بیا هم د علیه الصلاة والسلام د امت څخه يم او الله عز وجل د صلی الله علیه و آله وسلم په شفاعت ګناهونه را معاف کړي. نو ځکه بیا مې د دوهم وار د پاره د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم په لیکلو شروع وکړ چې په دې وار کې مې ځینې تفسیرې او نور ګټور معلومات هم پر زیات کړ او هم مې د اول لیکنې ځینې روایتونه په قوي روایتو بدل کړ. په اول وار لیکنه کې زما اعتماد پر یوه منبع و هو د موضوع د صحت او موجودیت د پاره مې د سیرت او تفسیر مختلف کتابونه ورسره کتل خو د موضوع پر جزئیاتو مې ډېر تاکید نه کاوه مګر څرنګه چې دا وار د ځینو مسلمان ورونو په خواهش او غوښتنه سره غواړم چې دغه بحث او مضمون وخپلو پښتو ژبو مسلمان ورونو ته د کتاب پر قسم هم تقدیم کم ځکه د ټیف فتې ډېر ژر استهلاکیږي شکیږي او رکیږي مګر کتاب که څه هم ویل یا مطالعه کول یې د وخت د نیستوالي یا د نورو عذرو په سبب د فتو تر اوریدلو سخت او مشکل دي خو د کتاب عمر زیات دی. نو په دغه امید غواړم چې دغه لیکنې په سبب دغه علمي خرمن د وژو ټولونکو څخه سم
او دا هم د یادونې وړ ده چې د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم په دا وار لیکنه کې مې تر هغه اول وار چې د فتو په واسطه نشر شوی وو ډیر زیاتوب کړی دي چې د مختلفو کتابو څخه مې ډیر علمي مضامین را نقل کړي دي او په د مخنی نشر شوی سیرت کې چې کم مضامین په اختصار سره لیکل شوی و دا وار په صحیح شکل او تفصیل سره لیکل شوی دي او په کوم ځایو کې چې سهو پېښه شوی و هغه هم د بشري توان او قدرت پر اندازه اصلاح شوی ده ورونو د سهو معنا دا نه ده چې هغه معلومات بالکل غلط و یا هغه هم یو روایت وو د اعتماد وړ او لائق دی مګر څنګه چې دا وار د دې بحث څخه د کتاب جوړولو اراده لرم نو میزان ډیر ستړی کړي د جملو ترکیب می تر خپل واسه اصلاح کړي د واقعاتو تاریخ می تر یوې اندازې روښانه کړي ضعیف روایتونه می په قوي روایتو بدل کړ د مکرمو آیاتو ترجمه بیان شوه هله ده چې د وینکو او اوریدونکو د خوشي سبب وګرځي وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله موفق المؤمنين وناصر الموحدين ومرسل خير خلقه إلى العالمين اصطفاه من خلقه ورزقه خير خصال وأتم الصفات من الحكمة والشجاعة والمروءة وجامع الصفات القيادة في أمور الدين والدنيا والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الغر الميامين النبي الكريم الهادي الأمين الصادق المربي القائد فأفضل الصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد ورون دغه سلسله چې د سرور کائنات ژوند په نامه سره یادېږي د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت یعنی ژوند او اخلاقو اقوال او اعمال په باره کې بیان کوي دا سلسله د سید البشر خاتم الرسل صلی الله علیه و آله وسلم د عظیم او مبارک ژوند تاریخ بیانوي د دې بیان څخه یوازې دا نه دی مقصد چې مسلمانان د خپل پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په مبارک حیات خبر سي بلکې په دې خبرتیا کې نور ډېری مهمه فائدې هم شته چې په ښکارا سره وچاته نه معلومیږي محترم ورون د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت د بیانولو لیکلو اوریدلو او زده کولو څخه یوازې دا غرض او مقصد نه دی چې د تاریخ په قصو خبر سو یا دا چې عجیب او غریب قصې یا نادره معلومات بیان سي نو ځکه موږ مسلمانانو ته دا نشایي چې د سیرت اوریدل او زده کول د تاریخ پر قسم واورو یا ځان په خبر کو او سیرت ته هم په داسې سترګه وکتل سي لکه د یو خلیفہ ژوند یا د یو پاچا تاریخ یا د تیر سوي زمانه معلومات بلکې د سیرت د بیانولو لیکلو اوریدلو او زده کولو څخه مقصد او غرض دا دی چې یو مسلمان د اسلام د حقیقت تصور وکړي هغه اسلام چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند څخه مبادئ او احکام قواعد او اساس راوتلي او استنباط شوي دي زبدلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت د پوهېدلو او زده کولو یو څه فائدې په اختصار سره درته بیان کوم اول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نبوي شخصیت پیژندل که څوک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند په هغه کیفیتو او حالاتو خبر سي چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تیرېده دا به یقین سي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوازې عبقری نابغه نو چې د علیه الصلاة والسلام نبوغ دی په خپل قوم کې لوړ او دغه مقام ته ورساوه بلکې تر نبوغ او عبقریت د مخه د الله جل جلاله رسول دی
چې الله عزوجل یې په وحی سره تائید او تاکید کاوه او الهي توفیق ورسره ملګری وو. نو موږ محمد صلی الله علیه و آله وسلم د رسول الله په صفت پیژنو. دوهم د سیرت د پوهېدلو دوهمه فائدہ دا ده چې انسان په خپل حضور کې د کامیاب ژوند د ټولو امورو د پاره بلکې د شرافت د ژوند د پاره یو اعلی مثال وویني چې د هغه صلی الله علیه و آله وسلم ژوند د خپل ځان د پاره قانون او تګلاره وګرځوي، په هغه پورې لاس ونیسي او په هغه پسې اقتدا وکړي. په دې کې هیڅ شک نشته که یو انسان هر څونه په یو مثل اعلی پسې وګرځي، په یو داسې رهنما او لارښوونکي پسې وګرځي چې د ژوند په ټولو چارو کې دی کامل او مثل اعلی وي، بلا شک دغه پروالی او کمال د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې پیدا کولای شي. ځکه الله جل جلاله د ټول بشریت د پاره قدوه او لارښوونکی بللی دی. الله عز وجل فرمایي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. دریم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت د خبرېدلو او زده کولو په واسطه انسان د کتاب الله په مفاهیمو او مقاصدو پوهېدلی شي. ځکه د قرآن مجید د ډیرو آیاتو ترجمه په هغه واقعاتو او حادثاتو سره معلومیږي کم چې دغه آیاتونه د هغه واقعو او حادثو په وخت او باره کې نازل شوي دي. نو ترڅو چې وچاته د هغه واقعاتو حالات معلوم نه وي د قرآن مجید په معنا او مقصد نشي پوهېدلی. ځکه د قرآن کریم ډیر آیاتونه د یوې خاصې واقعې یا خاص بیان د پاره چې په هغه وخت پورې تعلق لري نازل شوي دي. نو ځکه ترجمه یې تر هغو نشي معلومېدلی چې وخت د نزول او سبب د نزول یې معلوم نشي او د آیاتو د نزول سببونه تر هغو نشي معلومېدلی تر څو چې د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ژوند او سیرت را معلوم نشي. څلورم د سیرت په معلوماتو سره مسلمان د اسلامی صحیح ثقافت او معرفت ډېره حصه یو ځای کولی شي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د اسلام د مبادیو د پوهېدلو دپاره که دین دی که عقیده که احکام دی که اخلاق د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند یو روښانه مجسد تصویر دی. پنځم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سیرت پوهېدل د یو اسلامي معلم او واعظ دپاره د تعلیم او تربیه په باره کې یو ژوندی نمونه او لارښوونه ده. ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو فاضل معلم، صادق ناصح او مهربان مربی و. د دعوت په مختلفو مرحلو کې د تعلیم او تربیه ور او مناسبه طریقې استعمالولې. پر دې ټولو سربیره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې د انسانیت ټول اړخونه که اجتماعي دي که فردي داخل او شامل دي. یو انسان په هر حالت کې که یو مستقل فرد وي یا د ټولنې یو فعال عضو وي د پوره کامیابی دپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و متابعت ته اړ او محتاج دي. ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند موږ ته د یو مستقیم یا پر لار برابر ځوان د سلوک او اخلاقو بې مثاله نمونې راښیي چې د خپل قوم او ملګرو سره څونه امین او څونه صادق وو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند د یو واعظ په صفت یو بې مثاله نمونه دی چې خلق یې د الله جل جلاله ولارې ته په حکمت او موعظه حسنه سره وربلل او خپل ټول طاقت یې د رسالت د رسولو په لار کې مصرفاوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند د یو دولت د رئیس او حاکم دپاره ښه لارښوونکی دی چې په څونه هوښیاري او حکمت سره کارونه مخته بیول. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند د یو مثالي او حق پرسته میړه دپاره لارښوونکی دی چې د خپلې ښځې سره باید څنګه ژوند او گزاره وکړي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند د یو پلار دپاره په عاطفه او مهرباني کې لارښوونکی دی.
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د زوجاتو او اولادو په حقوق او واجباتو کې دقیق عدل کاوه. د هر چا حق د هغه د حال سره سم او پوره ورکاوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند د یو حربي قومندان او صادق امیر د پاره لارښوونکی دی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند د یو جامع مسلمان د پاره هغه چې په خپل ژوند کې صحیح تقسیم اوقات او په معاملو کې عدل ولري لارښوونکی دی چې څونه د خپل رب عبادت وکي او په عین وخت کې د خپل کورنۍ او ملګرو سره لطف او د ښه طبیعت خاوند وي. داسې نور ډیر مثالونه شته. که غواړې چې بختور او کامیاب ژوند ولرې نو خامخا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند ځان خبر ک. ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند خبرېدل بل څه نه دي بل دغه انساني اخلاق ښکار کول چې دغه ټوله په هغه بې مثله نمونه او کامل بشر کې سره یو ځای شوي و او موږ یې خامخا و متابعت ته ضرورت لرو. که غواړې چې کامیاب او بختور ژوند ولرې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متابعت کوه. اوس نو کېدلای شي چې دغه پاک تاریخ د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د پیدایښت څخه را شروع مګر ما دا بهتره ولیده چې تر دغه پاک میلاد د مخه څخه را شروع شي د پاره د دې چې دا را معلومه شي چې دغه لارښوونکي نور تر راتګ د مخه د عربو ژوند او تاریخ څنګه او څه ډول و او بیا د وحی پر راتګ سره څنګه سو. هغه تغییر چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت په واسطه یوازې په جزیره العرب کې نه بلکې په ټول عالم کې راغلی دی لوی او مهم تغییر دی. خو انسان ته دا فرق تر هغو نسی معلومېدلی تر څو دغه پاک سیرت معلومات ورته ونسی. او شروع هم ډیره سخته ده. نه پوهېږم چې د کم ځای څخه را شروع کم ځکه د مخه تر اسلام د عربو تاریخ ډیر اوږد او لوی تاریخ دی. خو ما بهتره ولیده چې د هغه ځای څخه شروع وکم کم چې الله عز وجل خپل معزز پیغمبر ابراهیم علیه السلام امر کړی چې خپل ښځه هاجر رضی الله عنها او د دې هغه کوچنی د تزوی اسماعیل علیه السلام بوزه او په مکه مکرمه کې پرېږده چې دغه مکه بیل اوبو او بیل زراعت یو خالی د برینه شله ده او هغه وخت کعبه شریفه هم نه و جوړه شوې ځکه کعبه شریفه بیا په وروسته کې ابراهیم علیه السلام جوړ کړ. نو دغه شله چې نوم یې مکه یا بکه دی یو خالی شله و چې نه هلته انسانان و او نه د انسانانو د ژوند کولو شرایط موجود و. هلته نه اوبه نه زراعت نه کلی و نه کور فقط غرونه او ډبرې دي. نو د الله جل جلاله په امر ابراهیم علیه السلام د خپل ښځې او کوچني زوی سره د فلسطین څخه و مکه مکرمه ته راغلی او هلته د بیت الله الحرام د مځکې سره خپل زوجه هاجر او خپل کوچنی زوی اسماعیل علیه السلام پر وچ دشت پریښول او دی رهیسو. هاجر رضی الله عنها په تعجب کې شوه چې موږ څنګه دلته پرېږدې دلته خو نه اوبه شته نه خوراک نه انسانان شته نه زراعت نه کلی شته نه کور او زما سره دغه کوچنی د دې هلک را سره ده. نو یې پسې ورغږ کړه موږ څنګه دلته پرېږدې. ابراهیم علیه السلام هیڅ غږ ونه کړ. دې بیا پوښتنه ځینې وکړه او د علیه السلام غږ نه کاوه. خو په آخر کې دې پوښتنه ځینې وکړه آیا الله جل جلاله امر کړی چې موږ دلته پرېږده؟ ابراهیم علیه السلام ویل هو. دلته نو هاجر علیه السلام د هغه واقعي مسلمان پر قسم چې اعتماد او توکل یې یوازې پر الله جل جلاله وي په پوره یقین سره وویل الله منزع کوي څرنګه چې دا د الله جل جلاله امر دی او الله عز وجل پر خپل بندگانو رؤوف او رحیم دی. نو بلا شکایت او تشویش کښینستل او ابراهیم علیه السلام رهیسو. تاسو ته خو هغه مشهوره قصه در معلومه ده کوم وخت چې د هاجر علیه السلام سره هغه د دې موجود اوبه کومې چې ابراهیم علیه السلام ورپرې ایښوې خلاص شوې نو دا د اوبو د پیدا کولو د پاره ولاړه شوه چې یا به دلته اوبه پیدا کم او یا به یو څوک ووینم.
او خپل زوی د دغه اوسنی زمزم د څا د منطقې سره پریښاو چې البته هغه وخت نه څاو نه اوبه. خدا د صفا و غونډۍ ته وختل او بیا د مروه غونډۍ ته ولاړ. دغه د اوبو په طلب کې او واره د صفا او مروه په مابین کې تګ او راتګ وکړي. ورونو دغه د دې تګ او راتګ زموږ په دین کې د حج کوونکو او عمره کوونکو د پاره دینی شعار وګرځېدی او دا د دغه مؤمن ښځې یاد دی. اسلام و مؤمن ښځې ته دغه اندازه شرف ورکړی دی چې د قیامت تر ورځې به نه هېرېږي. بیبي هاجر علیه السلام په دغه تګ او راتګ مشغوله وه چې هلته جبریل علیه السلام د اسماعیل علیه السلام د پښو سره د الله عزوجل په امر دغه مځکه چې اوس هلته د زمزم څا دی په خپل وزر ووهل. مځکه وچاوده او اوبه ځینې راووتې. دا هغه د زمزم د ښکاره کېدو شروع او ابتدا ده او دلته په دغه غرو کې د اول وار دپاره اوبه پیدا سوې. خو دا واقعه هغه وخت پیښه سوه چې په دغه وخت کې هلته په یمن کې د اوبو یو ډېر لوی بند چې سد معارب ورته ویل کېده نړېدلی. او تاسو ته معلومه ده چې انسانان همیشه په هغه ځایو کې اوسېږي کوم چې هلته اوبه وي. او دغه سد معارب یا د اوبو بند په یمن کې ډېر لوی او عظیم بند و او دغه بند پر شاوخوا ډېر انسانان اوسېدل او دغه انسانان هم ټول عرب و ځکه د عربو اصلي وطن او ځای یوازې یمن دی. بې له هغه کوچي عربو څخه چې یوې خوا او بلې خوا ته بتله نور ټول عرب یوازې په یمن کې و بل ځای نه اوسېده. نو ځکه د اصلي عربو اصلي وطن یوازې یمن دی او بیا د هغه ځای څخه د دغه بند د نړېدو په سبب چې اوبه نیستې سوې عربو یوې خوا او بلې خوا ته کوچ کړی دی. کوم وخت چې سد معارب ونړېدی عرب د رزق د طلب د پاره وپاشل سوه او هرې قبیلې د ځان د اوسېدلو د پاره یو منطقه اختیار کړه. د مثال پر ډول د ثقیف قبیله و طائف ته ولاړه او طائف یې د ځان وطن وګرځاوه. غساسینه د شام و شاوخوا ته ولاړه او د مناظره قبیله د عراق و شاوخوا ته ورسېده. دغه رنګه ټول عرب د لوږې او د رزق د طلب په سبب د خپل اصلي وطن څخه چې یمن دی یوې خوا او بلې خوا ته وویشل سوه. اوس چې جبریل علیه السلام مځکه په وزر ووهل او د زمزم اوبه پیدا سوې بیبي هاجر علیه السلام دلته اوسېږي. عادت داسې دی چیرې چې اوبه وي هلته مرغان هم وي. د دغه اوبو په سبب مرغان پیدا کیږي او سره راټولیږي. نو د زمزم د اوبو په سبب په دغه منطقه کې مرغان هم په هوا ګرځېدل. په دغه وخت کې د عربو یو قبیله چې د جرهم قبیله نومېده د یمن څخه کوچ کړی دی او رهي دي چې چیرې به اوبه پیدا کړي او هلته واوسېږي. دغه قبیله نږدې و دغه شیلې ته چې مکه نومېده تېرېده. ویلې ده چې په هوا مرغان ګرځي. ویل دا مرغان دلته د کومې خوا راغلي دي؟ دلته خو هیڅ وخت اوبه نه وې. نو یې نفر ولېږل چې ولاړ سي شاوخوا وګوري شاید دلته اوبه پیدا سوي وي. نفر چې ولاړه اوبه یې ولیدې او د قبیلې و مشرانو ته خبر راوړي چې هو دلته اوبه سته. د قبیلې مشران اوبو ته ورغله او هلته د اوبو سره هاجر او اسماعیل علیهم السلام ولیدل چې فقط یو ښځه او یو کوچنی هلک دی، نور هیڅوک نسته. څرنګه چې دا خلق د همت او مړانې خاوندان و نو یې د زمزم اوبه د هغې څخه په زور قبضه نه کړه بلکې اجازه یې ځینې وغوښتل چې موږ به دلته واوسېږو. اوبه خو ستا دي او موږ به تا ته د دغه اوبو په مقابل کې اجوره درکوو. د دې هم خوښه سوه او دوی ته یې د اوسېدلو اجازه ورکړه. د الله عزوجل قدرت ته وګوره. اوبه یې ورته پیدا کړې او د نور رزق سبب هم پیدا سو ځکه نور د معیشت شیان یې هغو پر ذمه واخیسته. اوس نو دغه د عربو قبیله چې جرهم نومېده په مکه مکرمه کې سکونت شروع کړي او دا ځای د ځان دپاره وطن وګرځاوه او د زمزم د اوبو دپاره یې یو حوض جوړ کړي. تر دغه وخته خو لا کعبه شریفه نه ده جوړه سوې
او اسماعیل علیه السلام چې عرب ندي او عربي ژبه هم نه ده زده، ځکه ابراهیم علیه السلام دوی د فلسطین څخه دلته مکه مکرمه ته راوستلی و، نو عربي ژبه دغه د جرهم د قبیله څخه زده کړه. او کوم وخت چې اسماعیل علیه السلام لوی شو، ښځه هم دغه قبیله څخه وغوښته، نو ځکه د اسماعیل علیه السلام اولادې ته عرب مستعرب ویل کیږي چې اصلا عرب نه و او بیا عرب سوه. همدارنګه زموږ پاک پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه دی. او بیا نو ابراهیم علیه السلام کله نا کله سمو د ترمنځ دلته راتلی، د خپل زوی او خپل ښځې بیبي هاجر علیه السلام خبرې اخیستی او بیرته به ولاړی، تر څو چې اسماعیل علیه السلام 14 کلو ته ورسېدی. نو د الله عزوجل د طرفه و ابراهیم علیه السلام ته د کعبه شریفه د جوړولو امر وسو چې ته او ستا زوی اسماعیل علیه السلام کعبه شریفه جوړ کړي، او دوی هم کعبه شریفه جوړ کړه. خو کوم وخت چې الله عزوجل و ابراهیم علیه السلام ته د کعبه شریفه د جوړولو امر کاوه، ورته وویل شو چې د آدم علیه السلام پر بنای جوړ کړه. الله عزوجل د سورة آل عمران په 9 نمبر آیات کې فرمایي: ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه، یعنی خامخا هغه اول کور د الله جل جلاله چې د خلقو د پاره ایښول سوی دی، هغه کور دی چې په بکه کې واقع دی. ورون اصلا کعبه شریفه د آدم یا شیس ابن آدم علیه السلام په زمانه کې جوړه شوې، او بیا د نوح علیه السلام په توفان کې ونړېده. څرنګه چې کعبه شریفه د الله جل جلاله اولنی کور دی، نو خود د خلق د عبادت لپاره د الله عزوجل اول کور بلل کیږي. او کوم وخت چې ابراهیم علیه السلام د کعبه شریفه اساس یا تعداو کندی، واقعا یې پمځکه کې هغه د آدم علیه السلام اساس پیدا کړ او پر هغه اساس یې جوړ کړ. دا د کعبه شریفه د جوړولو ابتدا او شروع شو. خو د جوړولو په وخت کې چې ابراهیم علیه السلام دغه یو دیوال و آخر ته ورساوه او اوس دغه بل دیوال جوړوي، دلته خو کونج پیدا کیږي چې دغه کونج څخه د بنا او جوړولو اصل او اساس نقشه او رجه اخیستل کیږي، او نور بنا دغه کونج څخه سم او صحیح جوړېدلای شي. نو ابراهیم علیه السلام غوښته چې په دغه کونج کې یو لو قوي او مناسبه ډبره کښیږدي. نو یې اسماعیل علیه السلام ولېږي چې ولاړ څه شاوخوا وګوره چې دغه کونج د پاره یو مناسبه ډبره پیدا کړي. اسماعیل علیه السلام لاړی او وګرځېدی، څو دغه ځای د پاره یې وړ او مناسبه ډبره نکړه پیدا. بیرته راغلی، ویلی د چې د پلار سره یو ډیره مناسبه او هغه قسم ډبره چې دوی غوښته پرته ده. اسماعیل علیه السلام ویل دا ډبره دې د کومه کړه؟ ابراهیم علیه السلام ویل دا د الله عزوجل د طرفه راغله. ورونو دغه ډبره هغه اجر اسود دی چې د جنت څخه راغلی دی، او د جنت ډبره ده چې د کعبه شریفه په بنا کې کار شوی ده. کعبه شریفه د دغه ډبرې څخه په صحیح بنا سره جوړه شوه، او ابراهیم علیه السلام چې به یو څه دیوال جوړ کړي نو به شاته ولاړ، او د یو څه لري فاصله څخه به ورته کتل چې آیا دیوال سم دی کوښ خو نه دی، او دلته به شو وخت ولاړ وو فکر به واه. نو ځکه دغه ځای ته مقام ابراهیم ویل کیږي. الله عزوجل د سورة البقره په 125 نمبر آیات کې فرمایي: واتخذوا من مقام ابراهیم مصلى، یعنی ای مومنانو د ابراهیم علیه السلام د درېدلو ځای د لمانځه، طواف او دعا ځای وګرځوي، چې دا ځای د کعبه شریفه د صحیح جوړولو د پاره د ابراهیم علیه السلام د فکر ځای دی. نو ځکه دغه مقام د کعبه شریفه څخه یو څه لري واقع دی، ځکه د لري څخه د دیوال برابرۍ او کوږوالی معلومیږي. همدارنګه مقام ابراهیم وهغه ډبرې ته ویل کیږي چې د کعبه شریفه د جوړولو په وخت کې ابراهیم علیه السلام پر درېدی، او په دغه ډبره کې د ابراهیم علیه السلام د پښو نقشه او علامه هم شته.
او دغه ډبره هم د جنت څخه راوړل شوې ده. اوس چې کعبه شریفه جوړه شوه د ډبرو یوه خونه ده، نو خلق د عبادت دپاره ولي او څنګه ورته راسي؟ دلته بیا و ابراهیم علیه السلام ته الهي امر وسو چې خلق و بیت الله الحرام ته په حج کولو خبر ک. الله عز وجل د سورة الحج په 28 نمبر آیات کې فرمایي وَأَذِنْ فِي النَّاسِ يَأْتُوكَ رِجَالًا، یعنی په خلقو کې د حج د ادا کولو د پاره غږ وکړه چې تا ته به د هر ځای څخه حاجان راسي. ابراهیم علیه السلام وویل الهي زه څنګه کولای شم چې ټول خلق خبر کم؟ زما आवाज به ټول خلقو ته څنګه ورسیږي؟ د الله عز وجل د طرفه ورته وویل سو یا ابراهیم پر تا ناره ده او پر ما یو خلقو ته رسول دي، ته فقط غږ وکړه. دا چې و خلقو ته څنګه رسیږي دا زما کار دی، ته فقط په आवाज کولو سره مامور یې. نو ابراهیم علیه السلام د عرفات وغره ته ولاړی او لوړ وغره ته وختی. په حج کولو سره یې نارې کړه چې ای خلقو د بیت الله شریف حج پر تاسو فرض دی. نو د دې سبب عرفات د حج په شعائرو کې راغلی دی او د حج مهم رکن دی، ځکه عرفات د خلقو د حج کولو د پاره د اعلان او خبرتیا ځای دی. اوس نو د الله جل جلاله د امر سره مطابق ابراهیم علیه السلام په حج کولو سره اعلان وکړ او الله عز وجل دا د आवाज تر مشرق او مغرب ورساوه. دا د الله عز وجل د طرفه څخه معجزه و چې ټول خلقو د आवाज واورېدي. همدارنګ الله جل جلاله د ټول انسانانو په زړه کې د کعبه شریفه حب او محبت، تعظیم او تکریم ورواچاوه. ورونو د الله عز وجل کارونه داسې وي او داسې دي چې زموږ تر عقل لوړ وي. او بیا نو خلق د حج کولو د پاره د دنیا د اطراف څخه خاصتا د جزیره العرب څخه په ډلو ډلو همیشه ورته راتله حج او د الله عز وجل عبادت وکاوه. هر کال حج کې دی د کعبه شریفه تعظیم او احترام کې دی. دا د الله جل جلاله قدرت او معجزه ده، کنه د هیڅ انسان په واسه نه ده پوره چې د ډبرو وخونی ته دی دون عزت او اعتبار ورکړي. اوس نو کعبه شریفه معززه سو او د ابراهیم علیه السلام دین نشر سو، توحید او د یو الله عز وجل عبادت په خلقو کې شروع سو. ټول عرب د ابراهیم علیه السلام پر دین و او د ټول عقیده د وحدانیت و، یوازې او یوازې د الله جل جلاله عبادت کې دی. هیڅ کافر او مشرک نو موجود. خو عمر دی تیریږي، څه وخت او زمانہ پر دغه حال تیر سو ترڅو چې د خزاعه په قبیله کې د عمرو ابن لحی په نامه سره یو نفر پیدا سو. ورون خزاعه د عربو یو بل قبیله ده او دغه عمرو دغه قبیله رئیس او سردار. دغه عمرو ابن لحی د جرهم د قبیله سره چې پر مکه مکرمه امیران و جنگونه شروع کړ. غواړي چې د کعبه شریفه تولا او د مکه مکرمه امریت ځنی واخلي او دغه دوه قبیلو په مابین کې ډېر لوی جنگ پیښ شو. خو په آخر کې د جرهم قبیله ماته وخوړه او د مکه مکرمه تولا او امریت د خزاعه د قبیله لاس ته ورغله. دغه جنگو او ماته په نتیجه کې د جرهم د قبیله ډېر نفر د مکه مکرمه څخه ووتل او ځینې عدالت پاتې شو. په مکه مکرمه کې استوګنه کول، مګر کارونه او امریت ټول د خزاعه د قبیله په لاس کې و. خو کوم وخت چې د جنگ په جریان کې د جرهم قبیله په خپل ماته پوسوه نو یو غوښته چې د خزاعه قبیله ته په مکه مکرمه کې مشکلات او تکالیف جوړ کړي او د دوی ژوند ورسخت کړي او دا تکلیف د اوبو په سبب ورته پیدا کړي. ورون هو د مکه مکرمه د شار عزت او عظمت، لوی او حرمت په کعبه شریفه سره دی، خو د خلقو ژوند یې د زمزم په اوبو سره و. که اوبه مې وي بیا هلته ژوند تریخ وي. نو د جرهم قبیله دغه مقصد د پاره د جنگ په وخت کې د زمزم څا پټ کړي
او هغه په کعبه شریفه کې پرته خزانه سره د هغه 2 دانو اوسیو چې د سرو زرو څخه جوړې شوی وي او په کعبه شریفه کې پرته وي ټول و دغه وڅاته ورواچول او د ځای هیڅ نقشه او علامه نه پرېښول. کوم وخت چې د خزاعه قبیله د مکه مکرمه تصرف او امریت په لاس کې واخیستی د زمزم د اوبوی هیڅ اثر نه کوي پیدا، نو مجبور اسوه او به د مکه مکرمه د باندې څخه راوړل. د خزاعه قبیله د مکه مکرمه امریت لاس ته راوړي، خو زمزم نو سور پات ځکه هغه پټ او شخ کړسو. تر هغه وخت ورک او پټ وو چې دوهم وار بیا زموږ د پاک پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله وسلم نیکه عبد المطلب وکیندي. ورونو دا د زمزم د څا د پټېدو قصه و چې پر مکه مکرمه د خزاعه د قبیله د تسلط په سبب د جرهم د طرفه پټ او پر مکه مکرمه د خزاعه د قبیله تسلط تر 300 یا په بل روایت تر 500 کلو پورې دوام کړی دی. خو په شروع کې د خزاعه د قبیله مشر او رئیس چې عمرو ابن لحی نومېدی د مکه مکرمه حاکم مطلق وګرځیدي او د امر څخه هیڅ سرکشي او نافرمانی نه کول. دغه عمرو ډیر مالدار او سخي سړی و. د حاجانو خواړه یوازې د خپل مال ورکول او د حاجانو د پاره او به هم یوازې د خپل مصرف برابرول. او دا هم تاسو ته معلومه ده چې د زمزم د پټېدو په سبب او به د مکه مکرمه د باندې او د لیرو ځایو څخه راوړل کېده. خدا کارونه د پر خپل غاړه اخیستی و او دغه عمرو ابن لحی دون معتبر وو چې هر امر د خزاعه پر قبیله او د مکه مکرمه پر اوسیدونکو او د مکه مکرمه حاجانو داسې قبلاوه لکه دینی او شرعي اوامر. هیڅ عدد د امر نافرمانی نه کول. یو وخت د وختو دغه عمرو ابن لحی و شام ته په سفر لاړ او هلته د شام په حدودو کې یو قبیله و چې د عمالیق قبیله نومېده او دا قبیله بت پرسته و، د بوتانو عبادت یې کاوه. خو تر دغه وخت عربو نه بوتان پیژندل او نه د بوتانو عبادت کاوه، بلکې ټول موحدین او د حضرت ابراهیم علیه السلام پر دین و. نو دغه عمرو ابن لحی د عمالق د قبیله څخه پوښتنه وکړه چې دا څه شي دي؟ هغه ورته وویل چې دا الها او خدایان دي. کوم وخت چې پر موږ لوږه او کاختي راسي ډوډۍ راکوي او کوم وخت چې یو قوم پر موږ حمله وکي او جنگ را سره کوي دوی زموږ کومک کوي، بارانونه را باندې اوروي او بالاخره الله ته منځدې کوي. عمرو ابن لحی ډېر په تعجب کې شو او دا خبرې پر دماغ برابرې ولګېدې. نو ویل ما ته هم یو بت راکړي شایي چې زموږ کومک هم وکي ځکه موږ په مکه مکرمه کې اوبو ته ډېر ضرورت لرو. دوی ویل ښه دی. نو یو دته یو بت ورکړي چې هبل نومېدی. دا هغه اول بت دی چې جزیره العرب ته داخل شو. عمرو ابن لحی دغه بت و مکه مکرمه ته راوړي او په کعبه شریفه کې کښېښاو. خلق یې دغه بت په عبادت امر کړ، خلق یې هم دا امر ومانه. اوس نو عمرو ابن لحی نوی اوامر صادروي چې هغه اوامر یې د توحید او د ابراهیم علیه السلام د دین څخه مخالف و او بیا یې نور بوتان چې الها او خدایان یې بلل و جزیره العرب ته راوړ او هر قبیله یې امر کړ چې د ځان د پاره به یو بت اختیاروي او په کعبه شریفه کې به د هغه بت عبادت کوي. بیا یې بل امر صادر کړ ویل تاسو خو په خپل کورو او کلو کې هم عبادت کوئ، خدا نه ده جایزه چې د بل شی عبادت وکړي بیل د مکه مکرمه د بوتانو څخه د یو بت. نو پر هر چا دا لازمه ده چې د مکه مکرمه څخه یو ډبره ورسره واخلي او هلته په خپل کور او کلی کې د هغې ډبرې عبادت وکړي. عربو هم دا امر ومانه او هر یو د مکه مکرمه څخه یو ډبره ورسره واخسته او هلته په خپل کور کې به و هغې ډبرې ته عبادت کاوه، حتی د هغې ډبرې عبادت به کاوه چې دا نو په عربو کې د توحید پر ځای د بوتانو د عبادت شروع او ابتدا و. د عمرو ابن لحی په امر سره بت پرستی شروع شو
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه عمرو بن لحی په باره کې فرمایي رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار. يعني عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي می ولدي چې خپل کلمې په اور کې کشوي. دا ولې؟ ځکه دی هغه څوک دی چې د عربو دین ته تغییر ورکړي. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکي کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تعلیم الاسلام رادیو